ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افریقا تنزانیا هیواد کې د لومړي ځل لپاره یو مسلمانه ښځه ولسمشره ټاکل شوې ده. ختیځ افریقا په تنزانیا هیواد کې د لومړي ځل لپاره د سمیعا سلوبو حسن په نوم یو مسلمانه ښځه ولسمشره ټاکل شوې او لوړه یې هم په قرآن کریم وکړه. له واکسین اخیستلو 2 ورځې وروسته د پاکستان لومړی وزیر په کورونا اخته شوی. وروسته له هغې چې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان څو ورځې وړاندې د کورونا پر وړاندې د واکسین لومړی دوز وکاروه، د کورونا معاینات یې مثبت ختلي دي. چین وایي امریکا دې خپله د جمهوریت نسخه نړۍ ته په زور نه خپروي. د متحده ایالاتونو په الاسکا ایالت کې د 2 ورځنۍ کنفرانس پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن او د چین کمونیست ګوند د بهرنیو اړیکو مسؤل ینګ جیچي مخامخ پر یوه بل توندې نیوکې وکړې او افغانستان زمبابوې ته په درېیم شل اوریزې سیالۍ کې هم د 39 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغانستان لپاره په توپ اچونه کې کریم جنت ښه وځلید او د 2 ویکټ یې واخیستې او دغه راز په توپ وهنه کې بیا نجیب الله زدران ښه وځلید او 2 منډې یې جوړې کړې.